السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو چېرته تاسو په موبایل کې فالتو فولډري وي، وايرس وي، پکې د غیر وجې نه تاسو موبایل هینګ کیږي، تاسو فون میموري هم زر پول شوی وي. که تاسو غواړئ چې د خپل موبایل فون میموري مکمل کلیر کړئ، مکمل فالتو فولډري، وايرس هر یو څه ډیلیټ کړئ، خپل موبایل کلیر جوړ کړئ، د هغې لپاره دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. دغه ټولو ترغیبو سټیپ بای سټیپ تاسو درخم چې تاسو څنګه د خپل موبایل نه مکمل فالتو فولډري، وايرس، زړی سکرین شاټ که تاسو موبایل ګرای سکرین شاټ وي چې هغه تاسو مخکې ویستلی وي، تاسو به سکرین باندې ښکاري ته ډیلیټ اولډ سکرین شاټس، دا تاسو هم په یو کلیک باندې د خپل موبایل نه ډیلیټ کولی شي. دا کوم اپلیکیشن دی، دا به تاسو څنګه ډیلیټ کوئ، دغه ټول ترقیب سټیپ بای سټیپ تاسو درخایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ، بیا به زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. حکومتګرو فسټ اف آل به تاسو دې لپاره په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې لینک په تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي، او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، بیا به څوک سمبل دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کو فسټ اف آل به ساټ دلته په کلیک واخلي، په دې ساټ باندې په کلین باندې تاسو ته ښکاري ته لیکلی کلین. کله چې هم تاسو دلته په دې کلین باندې کلیک کړئ، په دې کې به دغه مکمل څومره سیسټم چې دا به تاسو ته اوپن شي. لږ کې سرچنګ به دې باندې وشي. فسټ اف آل به تاسو وکړئ د خپل موبایل څومره چې کلین دلته تاسو ته فسټ اف آل لیکئ، تاسو ته ښکاري جنک فایلز، دا به تاسو کلین کړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ، بیا تاسو له بل آپشن درکړي کلین، تاسو به وکړئ بس بیا دلته په کلین باندې کلیک کړئ، تاسو د موبایل دغه فالتو فولډري، دغه وايرس هر څه چې دا به دې ځای کې نه ډیلیټ شي. تاسو ته ښکاري دلته جنک فایل کلین، دا مکمل دلته کلین شو، او تاسو ته ښکاري ټیک باندې نشان پرې راغی او ختم شو. بیا دلته تاسو لاندې بل یو آپشن کې ډیلیټ اولډ سکرین شاټ، که تاسو موبایل کې داسې سکرین شاټ وي تاسو فون میموري پول کړي وي او تاسو په موبایل کې هغه نشي معلومولی، نو هغه به تاسو ته په دې ځای کې شو کوي. تاسو ته ښکاري دلته ډیلیټ اولډ سکرین شاټ، دا به تاسو څنګه ډیلیټ کوئ. لاندې تاسو له بل یو آپشن درکړی سلیکټ فایلز، که تاسو په دې باندې کلیک کړئ، دغه څومره سکرین شاټ چې دا به ټولې تاسو ته شو شي، او تاسو پکې دلته ټیک باندې نشان کولی شئ هر یو ته. او کله چې هم تاسو ټیک باندې نشان وکړئ، تاسو له یو آپشن لاندې درکړي ډیلیټ، په دې ډیلیټ به بیا کلیک کړئ، نو هغه سکرین شاټ به د هغه ځای نه ډیلیټ شي. دې نه وغیره په دې کې نورې کمې آپشن تاسو لږ لاندې لاړ شئ، نو ډیلیټ لارج فایلز تاسو په موبایل کې چې کوم غټ فایلونه وي هغه تاسو هم ډیلیټ کولی شئ. بل ډیلیټ ډاونلوډ فایلز تاسو ته ښکاري تاسو کو په خپل موبایل کې داسې څیزونه ډاونلوډ کړي وي چې هغه ستاسو مطلب ضرورت نه وي، تاسو په موبایل کې په غلطۍ کې ډاونلوډ شي وي، یا تاسو 2 یا 3 په یو ځای ډاونلوډ کړي وي، هغه به ټول تاسو ته په دې ځای کې شو کوي، او په دغه یوه طریقه باندې تاسو ډیلیټ کولی شئ. دا رقم دا پکې هم ډېر زیاته کمال آپشن دی، که تاسو داسې سکرین شاټ داسې ویډیوز په خپل فون میمورۍ کې ډاونلوډ کړي وي چې د هغې د وجې نه ستاسو موبایل هینګ کېږي یا ستاسو فون میموري زر پول شوي وي، دلته تاسو له آپشن درکړی، تاسو ته ښکاري دلته موو فایلز ټو ایس ډي کارډ. دلته تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې دغه ټول سکرین شاټ، دغه ویډیوز، دغه اپلیکیشنز، دغه فایلز هر څیز د خپل فون میمورۍ نه ایس ډي کارډ ته یعنې میموري کارډ ته دلته ټرانسفر کړئ. ډېر زیات په اسانه طریقه باندې څنګه به ټرانسفر کوئ، سمپل په سلیکټ فایلز باندې به کلیک کړئ. په دې کې دننه تاسو چې څومره دلته هر څیز سلیکټ کړئ، تاسو ته ښکاري دلته سلیکټ آپشنانو سره دلته ورکلي دي. بیا به تاسو وکړئ لاندې به کلیک واخلئ، دلته تاسو له بلته یو آپشن اتوماتیکلی درکړي، زه تاسو طریقه ښیم. نو تاسو ته ښکاري دلته موو ټو ایس ډي کارډ، که تاسو په دې باندې کلیک کړئ، په یو کلیک باندې دغه کم سکرین شاټ دی، دغه فایل دی، هر څیز دی، تاسو ته ښکاري مو دا په یو کلیک باندې ستاسو ایس ډي کارډ ته میموري کارډ ته دې ځای نه ټرانسفر شي، او دا به لاړ شي، ستاسو فون میموري به خالي شي. ډېر زیات د کمال ټک اپلیکیشن دی، ډېر زیات د کمال مختلف آپشنونه دي پکې. خو ګمرګرو دا د ویډیو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښ شوي، که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.